کچېرې ستاسو په نرۍ ملا کې درد وي یا د دې سره ستاسو چې کوم هډوکي دي په هغې کې د ډېر وخت نه درد وي یا ستاسو چې کوم جوړونه دي په هغې کې درد وي یا د هغې سره ستاسو چې کومې پټې دي کومې غوښې دي په هغې کې د سختوالي د وجې درد راځي نو د هغې درد کمولو دپاره یو داسې اسان علاج زه تاسو ته په کور کې ښیم چې دا تاسو روزانه ځان ته هره ورځ کولی شئ او د دې علاج هیڅ نقصان نشته دی تاسو دپاره او دې علاج ته موږ په میډیکل کې هوټ کمپریشن تھراپي وایو یعنې په کوم ځای کې چې ستاسو درد وي نو هغه ځای ته به تاسو په ګرم څیز سره ټکور ورکوئ چې هغه تاسو په کپړه سره هم ورکولی شي یا تاسو په بوتل کې ګرمې اوبه چې واچوئ په هغې سره هم ورکولی شي خو دا علاج هغه درد دپاره کېږي کم درد چې ډېر وخت شوي وي یا د ډېرو ورځو نه وي د دې سره ستاسو په درد کې کموالی ځکه راځي چې ستاسو په وجود کې ورکوټي رګونه دي کوم ته چې بلډ ویزل ویلی شي چې په هغې کې دننه وینه مزل کوي نو کله هم چې ستاسو رګونو ته ګرمایش میلاو شي نو هغه رګونه پلنوالي او زدوالي طرف ته مزل شروع کړي او په هغې کې دننه چې کومه وینه ده هغه په صحیح طریقه باندې مخکې چالان کوي چې د هغې سره ستاسو کم درد هغه په کافي مقدار سره کمیږي او د هغې سره ستاسو صحت ته فایده میلاوي